شعر دی شعري غوندې شعر دی سیاست ته مې لیکلی دی دا روژه کې پشلوي پر کله کله ویښ ناست یم یو نیم شعر لیکلی ده سیاست یې نوم دی وایي سوله لېږدوي پرې باز روان لکه د تیر و پر وزر یې چا ایستلی د کوترې یو تصویر و او چار چاپېره سپي ورغاپي کورې کورې چغې چغې له کچکول نه دانې تویې چې په غاړه د فقیر و د کچکول چار چاپېره سپي ورغاپي کورې کورې چغې چغې له کچکول نه دانې تویې چې په غاړه د فقیر و د کچکول په آینه کې و دوران ماڼۍ عکس تر دیوال د ماڼۍ لاندې یو پاچا و بل وزیر و یو طرف ته د هند پړانګ و پاک په بل طرف ګړنګ و په دې منځ کې بوږنېدونکی ژوند په شان د کشمیر و او یهودانو دام خور کړی وای هره کړۍ کفر یهودانو دام خور کړی وای هره کړۍ کفر عربان بېغمه ناست و فلسطین پکې راګیر و یهودانو دام خور کړی وای هره کړۍ کفر عربان بېغمه ناست و فلسطین پکې راګیر و د بغداد په منارو کې د ایمان کوترې ژوبلې د طلسم زولنې وې ټول عراق پکې اسیر و او په غرور یې سره برچه کړه پر شهید عراقي پاکه صلیبي له خندا شین و مست په غوښو د خنزیر و ناشنا طبیب ورکړې د جذبې یوه ګولۍ وه پر زلمي یې تېر دا زهر چې کپسول یې د اکسیر و د جومات په خوا کې ناست و سرې سترګې لکه وینې بم یې ځان پورې تړلی غږ یې خوله کې د تکبیر و ډېره لده بیا وایه او د جومات په خوا کې ناست و سرې سترګې دا د دې بیت هغه بل سره ده ناشنا طبیب ورکړې د جذبې یوه ګولۍ وه پر زلمي یې تېر دا زهر چې کپسول یې د اکسیر و د جومات په خوا کې ناست و سرې سترګې لکه وینې بم یې ځان پورې تړلی غږ یې خوله کې د تکبیر و یو افغان غازي مې ولید پښې پرې د روس په ماین وې امریکې ور اچولی په لاسونو کې زنځیر و یو افغان غازي مې ولید پښې پرې د روس په ماین وې امریکې ور اچولی په لاسونو کې زنځیر و ټول عالم یې ننداره کړه مفته مفته تماشا وه سوي چغې وې نارې وې د افغان په کور کې ویر و او پر ټټر وې ورته ایښې پښې د اوسپنې پیلانو غږ په ستوني کې ښخ شوی د وجدان او د ضمیر و د سحر په بانګ راویښ شو ستړی ستړی و ټوک ټوک و کوم شاعر لیدلی خوب و دا معنا دا یې تعبیر و